دلته به مفسر په دغه معنا باندې لکه هلته فقهاوي که نه چې اوس فقیه نشته دی مجتهد نشته دی اقوال د مجتهدونو چې را نقل کوي مفتی نشته دی اقوال د مفتیانو چې را نقل کوي اوس وي دې ته مفتی وایي ښه یعنې هغې ویلي چې مفتی لابد ان یکون مجتهدا مفتی کوم ځای نه راغلی حاکم لابد ان یکون مجتهدا هلته وایي اذا اجتهد کنه حدیث کې وایي نو دلته کې دا نور مفسرون ته په دې اعتبار مفسرین ویلي دي چې دا اقوال د مفسرین را نقل کوي او سره دا نور کارونه هم کوي نو چې څوک په هغې کې د ټول نړوان دی ډېرې ځان کړولی دی هغه عظیم دی په نسبت د هغې چې چا ځان ډېر نه دی کړولی د هغې ته مفسرین په دغه معنا باندې ویلي نور دا باب خو دغلته ودرېده پکې جریان نشته دی حتی کې فتوو کې په باب د فقه کې شته دی او که نشته دی هغه ځان له مسله دلته کې د دې سره اتفاق نشته دی چې موږ دا خو یو شی دا هغه د متفق شي نو بیا خو بنا په دې د فقهاو قول صحیح شه که نه چې هغوی وایي د اجتهاد دروازې بندې شوي دي موږ وایو نه حتی کې لږه مسله شته دی په دې باب کې چې د اجتهاد دروازه بنده ده او که نه ده بنده دلته په دې کې هغې کې فرق شته دی حتی د اکثرو قول دا دی چې نه ده بنده او دلته خو بس بنده شوله خبره خلاصه شوله ځکه دا فقه کې روز بروز مسائل شته مخې ته راځي نوې نوې او دلته خو مسائل نه راځي بس خبره خلاصه شوې ده کنه قرآن پوره شوی ده او تفسیر هم پوره شو نو خبره پاتې پکې څه شی شو نو دې وجه نه دلته دروازه بنده ده او هلته نه ده بنده علت پکې دا دی اگرچې هلته احناف هم په دې ډټ کې ولاړ دي سخت ولاړ دي چې نه د اجتهاد دروازه بنده ده خو خپله احناف بیا موږ ګورو چې کوي اجتهاد روان دي اوس هم کوي خپله عملي طور باندې تا ته دا ښیي چې نه اجتهاد شته دی جاري دی دا قول یې په خپله منقوص کړی دی خو دلته کې دغه خبره نشته دا ودرېدله په ځای باندې نو د عالم مفسر کار چې کوم سړی د قرآن سره تعلق ساتي تفسیر سره تعلق ساتي دی چې تفسیر کوي په دغې څلورو طرقو باندې به کوي پای کې به هم د ترتیب خیال ساتي خو هغې اولو دوو کې اختلاف دی او د وروستو کې اختلاف نشته دی چې تفسیر د قرآن په قرآن او تفسیر د قرآن په احادیثو دې کې خو هماغسې اختلاف د شوافیو او احنافو دی خو تفسیر د قرآن په قرآن او تفسیر د قرآن چې په احادیثو شته بیا به د صحابي تفسیر ته ضرورت نه وي دا به سره یاد کړه دا هلته کې فقهاو او محدثینو دا مسله چېړلې ده کله کله اوس هم بعضې ملګري تپوس وکړي چې یو موقوف حدیث دی او بل طرف ته مرفوع دی او خلک وایي تعارض دی دې کې تعارض کوم ځای نه راغی دلته تعارض نشته دی تعارض کې شرط دا دی چې قوت کې به مساوي وي نو موقوف او مرفوع کې خو مساوات نشته دی که نه دغه ته تعارض دی ته تعارض نه وایي نو دلته هم دغه ترتیب دی چې صحابي تفسیر ته به هله ځای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر نشته دی او دریم نمبر کې به هم دغه شي چې د تابعي تفسیر ته به هله ځای چې د صحابي تفسیر نشته دی او ستا ضرورت دی دا ترتیب به هم پکې ملحوظ کوئ بعضو باندې دا ترتیب ګډوډ شي فقهاو باندې هم دغسې ګډوډ شي موقوف حدیث یې اخیستی و مرفوع ته معلوم نه دی یا هلته څه اصول داسې ایښي چې د هغې د وجې خطایي راغلې ده نو دا وروستو علما تحقیق کوي چېرې دا خو انسانانو خطایي ترې راغلې ده د دې اصولو په بنا باندې به تحقیق کوي دا داسې اصول دي که نه چې دې کې تا ته د هر چا خطایي ښیي چې په دې باندې روان دي او چې دې نه وړي بیا په خپل هم خطا کېږي
نو د وروستو علماو پس د دې د اقوالو را نقل کولو نه کار دغه درې دي او زمون کار وسره څلورم دا دی چې زمون ترجمه هم کوو ځکه عجم یو څه وخت پورې دا یو مسله په دې طریقه چلېدله اوس بعضې راپورته کي خو پوهېږي پرې نه که نه بس کتاب کې وکتله او کتاب باندې فهم دا داسې دار چا کار خو نه دی کتاب باندې پوهه دا ګورې ګران کار دی نو کتاب کې اوس مسله لیکلې در راواغسته کتاب کې مسله کې هغې حقیقت وګوره پسې منظر وګوره لاحق سابق وګوره چې حقیقت یې څه دی روز کتاب کی لکلی مفسرین لکلی انشاءاللہ دویم چاپ کی باغراشی او فصل میں پکے چولے دے چې دا ترجمه معنی دلته دادا چې د قرآن کریم معنا په عجمی کې کول عجمی لغت ته اړول لکه موږ د بسم الله الرحمن الرحیم معنی کو پښتو کې اردو والے اردو کې کوي فارسی والے فارسی کی کوي نور جبو والا خپل جبو کی کوي آیا دا ترجمه جائز دا او که ناجائز دا مسئله دا نو هغې له منځ څه نه څه نصوص بیا یخي دي چې دا خو زاړه عاداتو حدیث کې راځي یهودیانو به د تورات ترجمه کوله عربي کې صحابو ته به ویل د اسرائیلیات چې تاسو ګوره ټول عربي کې دي که نه چې ته یو به ته عبراني کې ونه ګورې نو دا اسرائیلیات خو ټول اصل عبري کې دي عربي کې نه دي یهودیانو دا عربی ته راړولي دي ترجمه یې کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کې تورات ترجمه به یې کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عجمو ته خطونه لیکلي عربي کې نو د هغې ترجمې هلته شوي دي که نه خو په عربي نه پوهېدل ته امام بخاري راوړی ابو سفیان رضی الله عنه وایي زمونږ او د هغه ترمنځ ترجمان و چې هغه یې ترجمه یې کول د رسول صلی الله علیه وسلم د خاتم وکړله او زمونږ او د هغه ترمنځ یې کوله سلمان فارسی رضی الله عنه را نقل کړي محدثین را نقل کړي چې خو فارسی و اصل کې نو چې دې علاقو ته راغی نو دا فارسی کې د بعضې صورتونو ترجمه کړې ده نو دې وجه نه مطلقې ترجمې نه انکار کول دا خطا دی دا امت لږ احتیاط نه کار اخیسته خو شاه ولی الله رحمه الله دا اولنی هغه شخصیت دی چې دا اقدام وکړ چې عجمی ته د قرآن کریم ترجمه وکړه لیکلي د اول نه اخره پورې ابتدا نه انتها پورې دا کار اول هغه د دنه مخکې زمونږ علم کې نشته کېدی شي الله عالم دی لکه عجمي دا زمونږ علاقې خو نه دي نه علاوه نور مشترک نه مغرب کې وګوره کېدی شي وي خو زمونږ علم کې دا دي چې اول شاه ولی الله رحمه الله په دې علاقو کې د قرآن ترجمه چې کړې ده نو دا اولنی شخصیت ته چې د قرآن کریم ترجمه فارسی ته وکړله دې نه مخکې دا علاقې وسره په دې علاقو کې دا کار چا نه وکړی ډېر لوی اجتهادات دي جزاه الله خیره ډېر لوی خدمت یې کړی په دې علاقه کې قارة الهندیه چې ورته وایي
د افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش وغیرہ موږ یو ټول نو دې کې دغه خدمات ډیر دي. یو خدمت دا دی چې دا د قرآن کریم ترجمه وکړه فارسی کې. هغه وخت کې چا اختلاف کړی یا نه کړی، وروسته په ټول متفق شو چې او دا جایز. اوس په عربو متفق دي. سعودي حکومت دا عجمی ترجمه چاپ کیو، مفتی تقسیمی پښتو، اردو، فارسی، دا نور ژبې انګریزي وغیرہ. اوس دا یو اجماع په دې باندې ده چې د قرآن کریم ترجمه بل لغت ته، عجمی لغت ته کول دا جایز دي. دا د یو مقام دی. نو که څوک دې کې اختلاف کوي او دا ناجایز دي، نو دا سړی خرق اجماع کوي. او بل دا چې ضرورت دی، قاعده د عالم دی الضرورات تبيح المحظورات. نورم ګڼو وجوه علماء ذکر کړی دي. نو د دې جواز کې اختلاف کول دا اصل کې د جاهل سړي کار دی. امت په دې باندې اجماع کړی دا چې عجمی ته د قرآن ترجمه کول دا جایز دي، بلکې بعض ځینو کې ضرورت دی، واجب دي. دا به د یو مقام